شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د کونړ ملي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. لنډو خبرونو ته ښه راغلاست. د کونړ والي مولوي قدرت الله ابو حمزه وایي چې د یاد ولایت په وټپور ولسوالۍ کې د څانګار، ګجګل او کټرقلا ولسونو ترمنځ د سړک پر سر رامنځته شوې 15 کلنه دښمني د یاد ولایت د علماو شوراو په هڅو او منځګړیتوب د یوې جرګې له لارې حل شوه. د کونړ ولایت په چوکۍ ولسوالۍ کې د نشه یي توکو سره د مبارزې پولیسو 15 کیلو او 919 ګرامه خام چرس د یو تن قاچاقوړونکي سره نیولي دي. نیول شوي کس په خپل جرم اعتراف کړی دی. د کونړ پوهنې ریاست له لورې په وټپور ولسوالۍ کې د ځوان نسل عامه پوهاوي په موخه غونډه جوړه شوې وه. په یاده جوړه شوې غونډه کې د وټپور ولسوالۍ ولسوال سید ولي ساجد سربیره قومي مشرانو، ځوانانو، د مدرسو او مکاتبو زده کوونکو برخه اخیستې وه. د امارتي ادارو د 1 کلنو لاسته راوړنو د تشریح پروګرام په دوام کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې مسؤلینو نن د دغه وزارت د تیر 1 کال مهم فعالیتونه، لاسته راوړنې او راتلونکي پلانونه له رسنیو سره شریک کړل. د لغمان د پوهنې ریاست مسؤلینو د دغه ولایت په مرکز مهترلام کې یوې ښوونځي ته د ودانۍ د جوړولو خبر ورکړی دی. د اطلاعات او کلتور وزارت د خپرونو معین مولوي ضیاء الحق حقمل نن په خپل کاري دفتر کې په افغانستان کې د یونسکو سازمان له عمومي رئیس او مل پلاوي سره وکتل. د هرات ولایت د کرنې ریاست مسؤلینو سکهال په یاد ولایت کې د 10,000 میټریک ټنو انځرو د حاصلاتو خبر ورکړی دی.